رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم معبود ستاسو د ټولو الہ واحد معبود اکیو دے معبود ستاسو د بندگی لائق ستاسو د عبادت لائق هم یو اللہ دے فالذین پسا کسان لا یؤمنون بالآخرت چی ایمان نلری آخرت باندی د آخرت بجوند ایمان نلری قلوبهم منکراتن د دوی زړونه منکران دي د دوی زړونه نه مني وهم مستكبرون او دوی مغرور دي دی په کبر کې دي لا جرم ټیک خبره ده ان الله يعلم چې بشک الله ته معلوم دي ما یسرون هغه څه چې دی پټ کوي و ما یعلنون او هغه څه چې دی اعلانیه ښکارا ظاهري انه لا يحب المستكبرین بشک الله پاک نخوخی غرور کون کی خلق متکبرین لوی کون کی خلق اللہ تخوخ ندی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دیزے کی بیان ازلال مشرکین مع وعید مشرکان خپل خص بیلاری دی چنور خلق امزان سر بیلاری کئی ردوی دا بیلاری کولو بیان دے او پدی باندے دا اللہ را طرفنا وعید و دمکی دا عذاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچ ویلش مشرکانو تا ماذا انزل ربکم سشے نازل کڑے دستاسو رب ناواقف کسان د تحقیق پا غرض باندی مشرکانو نا تپوسو کی یا واقف خلق از راہ امتحان تپوسو کی یا دا مکذبین خپل مابین کی یو بلنا از راہ تمسخر و استہزاء تپوسو کی ستپوسو کی ماذا انزل ربکم سشے نازل کڑے دے ستاسو رب دا آسمان نا اللہ دا قرآن مجید چی نازل کڑے دے دا سشے دے قالو ندا مشرکان ظالمان دا قرآن مجید پا بارکی وی دیر سپکٹکے وی اساطیر الاولین مړه دا قرآن نور صدے خو بے سند خبری دی دا پخوانو خلق بس کله دا یو پیغمبر او دا آغا دا قوم قصہ دا او کله دا بل پیغمبر او دا آغا دا قوم قصہ دا او کله دا یو اللہ دا توحید خبری دی او کله دا پیغمبر خبری دی او کله جنت ذکر کی گی او کله دوزخ مشرکان خدا سزونا منلنا ناغی ولدا بس پخوانی قصی دی نعوذ باللہ من ذالک دا قرآن حق لا سپک اخلاق وزول دا دا مشرکانو کافرانو کار دیں اللہ دی مونگ مسلمانان او ساتی چی دا قرآن پا حق لا سپک خبر کو لیحملوا اوزارهم کاملتاً دے دا پارا چی دی بپور تکیخ پل دا گناہونو پیٹی بوجونا کاملتاً پورا یوم القیامت پورز دا قیامت ومن اوزار الذین
او س پیټي د هغه خلکو د ګناهونو پیټي بمدی پورته کیو دلونهم چې کوم خلق دی گمراه کول بغیر علم بلا تحقیقا بغیر د علم نام الا ساء ما یزرون وورا ډیر ناکار ده هغه بوج چې دی به اوچتای ته ګناهونو بوج ډیر ناکار بوج دی الله وی چې دی به پورته کوي الله دې د مرګ نه مخکې زمونږ د ګناهونو پیټه مونږ نسپک کی الله دې زمونږ ګناهونه مونږ نه لري کی قد مکر الذین من قبلهم تحقیق سره دوکا کړي دا خلکو چې لوی د دوی نوړان دیو فات الله بنيانهم من القواعد نو دا الله حکم رالو داغي آبادو تا د بنیادونو نا فخر علیهم السقف را پریوت پاغي باندې چتونا من فوقهم د پاسا واتاهم العذاب اورالو په دوی باندې عذاب من حيث لا يشعرون ددا سزا چې دی ته پتم نوا چې دی د ځان خبرې د بیا په د الله عذاب راغلو ثم يوم القيامه يخزيهم بیا په ورځ د قیامت با الله پاک دوی رسوا کی او به شرم ذلیل به کی ويقول اين شركائي الذين الله بتنا تپوس کوي سشو زما هغه شریکان کم کنتم چې وای تاسو تشاقون فیهم لوی عزت کې وای داغي په بار کې تاسو بزت کولو پیغمبرانو سره چې دا بوتان خدای سره په خدای کې شریکان ني الله به مشرکانو نه تاسو کې غزا او سرا ولي کنا غبوتان چرته دي قال الذين اوتوا العلم وبو يغ خلق چاغي ته علم ملاو دي هغه ته خبر ملاو دي ان الخزي اليوم چې بشک رسوایی نن روز وسوء او ناکار حالت علل کافرین په کافرانو باندې دي الذين کافران هغه کسان دي ته توفاهم الملائکه چې دوی نو باسی روحنا د مرګ فرښتې ظالمی انفسهم په داسې حالت کې چې دی ظلم کړي دي په خپل ځانونو باندې فالقوا السلام نو دغه وخت کې بدی الله پاک ته غاړې خودل خکار کی ما كنا نعمل من سوء چې مونږ کړي د سبدی د مرګ په وخت کې به دا مشرکان چې کله د مرګ فرښتې وویني او د آخرت عذابونه وګوري نو دی بیا دغه وخت کې اطاعت غاړې خودل فرمان برداری ښکار کی چې الله مونږ هیڅ بدی نه کړی بلا ولنا ان الله علیم الله خبر دی بما کنتم تعملون پاغه چې تاسو کول فدخلوا ابواب جهنم ولار شي داخل شي دروازو د دوزخ ته خالدین فیها همیشه بوسیږي حالتا فلبئس مثوى المتکبرین نو ډیر ناکار ټکانه دا د غرور کوونکو متکبرینو کبرجنو الله دې د کبر نو ساتي وقيل للذين اتقوا بیان اعمال مؤمنین مع بشارت مزید دې ځکه دا مؤمنانو د عملونو بیان دی سره د مزید بشارت وقيل للذين اتقوا بویل شاغه چاته چاغي پرېز کړي دي د شرک نه ځان ساتلې دي د فسوق نه ځان ساتلې دي د عصيان نه ځان ساتلې دي د بدعت نه ځان ساتلې دي د رسم او رواج نه ځان ساتلې دي دغه متقیانو پرېزګارو تبویل شي ماذا انزل ربکم سشه نازل کړي دي تاسو رب دا قران مجید چې الله نازل کړي دي دا سشه دي قالوا نو دا متقیان و خیرن الله خډیر نیک خبر نازل کړي دا مونږ ته للذین احسنوا اشتد هغه خلق له چغی نیکی کړي دا فی هذه الدنیا پدی دنیا کی حسنۃ خیګړه بلای ولدار الاخرته خیر او خامخا کور رستنه د جنت خیر ډیر بهتر دی ولا نعم دار المتقین او سخه کور دی د پرهیزګارو هغه د پرهیزګارو کور څه شه دی جنات عدن باغونه دي د همیشه پات کېدو جنت عدن دی يدخلونها
دا متقیان بداخلیږي دغه باغونو ته تجری من تحتها الانهار بهیږي با دغه باغونو د ونو د لاندې د بنگلو په خوا کې قسم قسم والی نهرونه چینی لهم فیها ما یشاءون دوی ته ملاویږي التا هر هغه څه چې دی غواړي جسمانی راحت روحانی خوشحالی دا بال تدی ته حاصلیږي لکه څنګه سورۃ زخرف کې دا خبر را روانه ده وفيها ما تشتهيه الانفس سورۃ زخرف کې الله ویل تکشته ده سچ د دوی زړونه غواړي وتعالى ذل اعین وانتم فيها خالدون كذلك يجزي الله المتقين دا شان بدل ورکه الله پرهیزګار ہوتا پرهیزګار کسان الذين کسان دي تتوفاهم الملائکه چې روح به قبض کوي دینه د مرګ فرښتې ملک الموت او داغه اعوان فرښتې روحونه به قبض کوي طیبین په داسې حال کې چې دی به صفا سوتره وي د ګناهونو نه به پاک صاف وي د کفر د نجاست نه د شرک د نجاست نه د فسق د خیرینا د فجور د خیرینا د رسم او د رواج او د ګناهونو خیرینا و پاکین الله دې په جون مونږ او تاسو د ګناهونو نه پاک کین یقولون فرښتې ورته وي سلام علیکم سلامتی د پتا سو باندې افرین شه سلام دی پتا سو ادخلوا الجنه ننوزي جنت تا داخل شي جنت تا بما کنتم تعملون بدل دا عملونو چې کوم تاسو دنیا کې کولو دلته کې الله ویل وی دا جنت چې دا په بدله ملاويږي د نیک عمل په بدل ملاويږي او نور زینو کې راضی خصوصا حدیث شریف کې راضی الا ان يتغمدني الله برحمته چې جنت د خدای پر رحمت باندې ملاويږي نو خبره صفا ده قدرمند یو سبب عادی دی او یو سبب حقیقی دی د جنت نو جنت ته دتلو سبب حقیقی چې دی هغه د خدای رحمت ته الله دې په موږ او تاسو باندې وکي او یو سبب عادی دی عام عادت کې د جنت ته دتلو سبب چې دی هغه نیک عمل دی دا خو به سباله پته لګي چې جنتی څوک دی او دوزخی څوک دی ځکه حدیث کې راځي او سړی باندې عمل کوي د جنت منس کې به یو لږ فاصله پاتې شي خدانه به اخر کې داسې عمل وشي داسې خبره به خلی نه وځي چې کافر بشي او دوزخ ته بلاړ شي الله دې بچ کی خطر کې یو قدرمنو ترسوم چې کلمه ایمان ځان سره قبر ته نیوړي نو کبرونو کو خطر کیو او یو سړی په ټول عمر د کفر د الله د نافرمانه کارونه کوي د دوزخ منس کې به یو لږ فاصله پاتې شي اخر عمر کې به خدای پاک ورته هدایت نصیب کی کلمه به وای نیک عمل به شروع کې او جنت ته بلاړ شي لہذا سو کم ځان نسبک نه دی ګڼل پکار او په خپل عمل باندې غره کېدل نه دی پکار قیامت کې به پته لګي چې څوک جنت ته لاړو څوک دوزخ ته لاړو خودل ته دی دنیا کې داغه سه علامې شته دي دا نیک عملونه چې دي دا د الله د رحم علامې دي چې په د باندې الله رحم کړي دي هل ينظرون دلته وعید بر اصرار کفار دا کفار په کفر باندې کلک دي په پړن ختی دي نو دي ته په دې کفر باندې د پړین خطو دو باندې وعید او دمکی ذکر کی هل ينظرون دوی انتظار نه کوي دا کافرانو سم انتظار نه کوي الا ان تاتيهم الملائکه مگر د دې خبره چې راشي دوی ته فرښتې او یات یا امر ربک یا راشی حکم استاد رب کذالک فعل الذين من قبلهم دق شان کړي دی هغه خلکو چې دوی نوړان دي وما ظلمهم الله الله ظلم نه دی کړي په دوی باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن و دوی چې په خپل ځانونی په خپل ظلم کولو فاصابهم سیئات ما عملوا نو الله پاک راوست په دی باندې بد هغه عملونه چې کوم دی کول یعنی داغه سزا الله د دې په سرونو ورول غولا وحاق بهم الټ شو په دی باندې ما كانوا به یستهزئون هغه عذاب کم پورې بچ دی خنداګانی کولی ننو ما هغه عذاب د دې په سرونو باندې رالو وقال الذين اشركوا
وقال الذين اشركوا وایا کسان چې شرک کړي دي دا مشرکان بدبختان وای لو شاء الله کلا پاک غفته ما عبدنا من دونه نو مونږ به عبادت نه وکړي الله نه سوا من شین د هیڅ چیز نحنو نمونګه ولا اباؤنا او زمون پلار نکونو دا چې مونږ شرک کوي بس په دې خدای راضي دی کله غفته مونږ بنو کړي نو ولا حرمنا من دونه من شيء او نه به حرام کړي و مونږ د الله د حکم نه بغیر هیڅ شی كذلك فعل الذين من قبلهم دک شان دکړي دا خلکو چې د دین وړاندې فهل على الرسول نشته فهل على الرسول پس نشته د رسولانو په ذمہ باندې الا البلاغ المبين مگر رسول صفا صفا ولقد بعثنا في كل امه رسولا او تحقیق سرا لګلې دې مقرر کړې دې مبعوث کړې دې مونږه په هر امت کې یو رسول ان يعبد الله پدې خبره باندې چې تاسو بندګي کوي د الله واجتنبوا الطاغوت او ځانو ساتي د طاغوت نه د شیطان نه د طاغوت نه ځان بچ کوي د بت نه د شیطان نه د زبردست ظالم نه فمنهم من هدى الله پس ځینې په دې کې هغه څوک دي چې الله ورته هدایت وکړو ومنهم من حقت عليه الضلاله او ځینې په دې کې هغه څوک دي چې ثابت شو پاغي باندې گمراهي فسیرو فی الارض نو ګرځي چکر لګوي سفر کوي پزمکه کې فانظروا په نظر د عبرت سره وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څنګه شو اخیری انجام دا خلکو چې هغه د پیغمبرانو پیغمبري دروغ غنلا ان تحرس علی هداهم کچریت هرس لري اے محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې په سملار کولو باندې کچریت ډیر هم هرس لري چې دا خلق په سملار باندې شي فإن الله لا يهدي پس بشک الله پاک د سملار توفیق نه ور کوي منغه چاته یذل چې الله بلاری کی وما لهم من ناصرین او نشتره د دې لپاره مددګاران واقسموا بالله او دې قسمونه خوري په الله پاک باندې جهاد ایمانهم سخ قسمونه لا يبعث الله من يموت دا مشرکان په دې خبره ډېر ټیټ قسمونه خوري چې الله پاک بنر او چتای د مرګ نرستا هغه کسان کم کسان چې مړ شو دی د باس بعد الموت نه منکرانو مونږ په امنت بالله کې وسيزونو باندې قسم لرو قدرمنو آمنت بالله الله باندې ایمان دی او ملائکته داغه په فرښتو باندې او کتبه او داغه په کتابونو باندې او رسوله او داغه په رسولانو او یوم الاخر په اخرنه ورځ والقدر خیره وشره من الله تعالی تقدیر خبر دواړه د الله تر طرف نه ومشه والبعث بعد الموت د مرګ نه بعد دوباره ژوند شته دی او دی وی چې الله پاک به د مرګ نه بعد دوباره څوک نه راپورته کوي په دې کلک قسمونه خوري الله وی بلا ولنا وعدن علیه حقا دا وعده دا شوی دا په مونږ باندې وعدن علیه په الله باندې دا وعده دا حق سچا دا سبکې د مرګ نه بعد به مړي الله را ژوند کوي حساب کتاب لا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر خلق نه پويږي ډیر خلق پويږي نو سپوي خو خرسيږي نه چې سړې ولې او دړې والی ليبين لهم الذي دې د پاره چې بیان کی دي تا خکار کی دي تا غس یختلفون فيه چې کوم خبره کی دي اختلاف کوي وليعلم الذين كفروا دې د پاره چې معلومه شي خلکو ته چې کفر کړي دي انهم كانوا كاذبين چې یقینا دوی دروغجنو قیامت کې به الله پاک کافران او مسلمانان منون کې او نامنون کې چا چې د مرګ نه بعد دوباره ژوند منلو چا چې نه منلو دا ټول برا پاسي نو دې نامنون کو ته پته ولګي چې مونږ ډېر غلطه کیو خطا شو مونږ تیارې نه دی کړي انما قولنا لشيء یقینا خبر زمونږه یو سیستا اذا اردناه الله فرمای چې کله مونږه د یو کار اراده کو نو مونږ ته هغه کار ته وایو ان نقول له چې مونږه ته وایو کار ته کن فیکون شا بس هغه کار شي دا شي کن فیکون دې ته الله نه دی محتاج بس د الله چې اراده شي هغه کار وشي دا خو زموږ صاحب پوی د پاره وایم والذین هاجروا فی الله تبشیر مهاجرین هغه خلق اولاد
خوشالو زیر ورکا کوم خلکو چې الله رضا د پاره کور کله وطن پرې خېدم والذین هاجروا فی الله هغه کسان چې پرې خېدې کور کله وطن د الله په لار کې الله رضا د پاره من بعد ما ظلموا رسل دین چې پدی باندې ظلمونه وشو لنبوئنهم فی الدنیا حسنه خامخا ضرور مونږ بزې ورکو ټکانه به ورکو دی ته په دنیا کې خیستا ولا اجر الاخرته اکبر او خامخا اجر د اخرت ډیر لوی دی د آخرت ثواب خودی نم لوی دی لو کانوا یعلمون کچری دی ته پته ولګي الذين صبروا کسان چې صبر کو ثابت قدم شو وعلى ربهم يتوکلون او خاص په خپل خدای باندې دی باور کوي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا جواب شبهه کفار متعلق رسالت د پیغمبر متعلق د کافرانو یو شبهه وا یو شکو داغي جواب الله کوي الذين وما ارسلنا من قبلك وندلی گلی مونږ ته وړاندې څومره پیغمبران چې مونږ لګلی دي الا رجالن دا ټول نران په پیغمبرانو کې فرق دا زنانه نه د تیر شوی خام ټول نرانو نوحي الیهم وحی لګل مونږه غیتا فاسالوا اهل الذکر نو تاسو تاسو کوي یاد ساتون کو نا وهانو نا تاسو کوي عالمانو نا تاسو کوي ان کنتم لا تعلمون کچر پخپل نه پوهیږئ کله چې تاسو پخپل نه پوهیږئ نو اهل الذکر نا تاسو کوي علماو نام دینه د ائمه او تقلید ثابت شو قدرمندو د ائمه مجتهدین او تقلید د قران شریف د دې آیت د سور لسمې سپاری د سورته نحل د دې 3 نمبر آیت نه ثابت دي او څوک نه مانی نو هغه دا کار دینو ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نه پويږئ د پوهانو نه تاسو کوي کنه پويږئ بالبينات والزبر لګلی د مونږ پیغمبران واضح نه خو سرا او سپارو سرا زبر صحیفی وانزلنا الیک الذکر را لګلې د مونږ ستاسو طرف ته دا یاداشت قران لتبین للناس چې ته واضح کې خلق وتا ما هغه شی نزل الیهم چې کوم دي ته نازل دی ولعلهم يتفکرون او دې د پاره چې دا خلق جوور سوچ او غور وکي افامن الذين مكروا السيئات وعید کفار با احتمال عذاب دنیوی کافر ته الله دمکی ور کوي چو کافر سمې گئی نه د کفر نه توبه نو باسي نو دنیا کې احتمال دی چې پتا سو باندې په دنیا کې عذاب راشي وعید کفار با احتمال عذاب دنیوی افامن الذين آیا به باک شوی دي نډر شوی دي امن شوی دي هغه کسان مکروا سیئات چکړي دي ګناهونه کړی دي ان يخسف الله بهم الارض دوی د دینه په امن شوی دي چې الله بدوی ژوندۍ جاړ پزمکه غیب کی دنسو بکی دی پزمکه باندې خسف بولو کی لکه څنګه چې الله پاک قارون په ژوند باندې پزمکه غیب کړي دي الله کولې شي داسي او د قارون په شکل کې الله دا پروف کړي د په دنیا کې نو ولدا موجوده خلق داغه نه سکم دي الله وای موجوده کافران او نافرمان دي د دینو یریږي چې زمکه بوچو زمکه بدیرا کوي او یات یهم العذاب یا رب شي په دی باندې عذاب من حيث لا يشعرون دا سزا چې دي ته خبر او پتم ني او یاخذهم فی تقلبهم یا براشی په دی باندې عذاب د دوی پتلو راتلو کې تقلب د یو ځای نه بل ځای ته روان دي او وروړي یو خار نه بل خار ته سفر کوي هم په دې تلو راتلو کې به په دی عذاب راشي فما هم بمعجزین نو ندی دی عاجز کون کی الله لرنشي عاجز کولای چې الله ځان پس استومان کی یاد الله فرښتې ځان پس استړي کې ودی تی نه چرته پټ شي د خدای نه بچرته وزي او یاخذهم علی تخوف یا راونی سی الله پاک دوی رستو د يرولو نام فإن ربکم لرؤوف الرحیم پس بشک استاسو رب خامخا ډیر نرمی کون کې ډیر زیات مهربان دي اولم يروا الى ما خلق الله دلته بیا الله پاک د توحید مسله ذکر کوي الله یو دی ذات کې یو دی صفات کې یو دی الله سره ذات او صفات کې هیڅ شریک نشته وي بشک اولم يروا دین دی قتل الا ما خلق الله غست چې پیدا کړی دی الله من شین یو سیز يتفيو ظلاله عن اليمين را اوړي سوري د دې سيزونو
عن الیمین خی طرف تا والشمائل او گس طرف نا سجدا لله سجدہ کوي الله تا. الله وی دا سحر ما خام کې چې دا استوري کګي کنا وګدشي نو واضح احکاری ار چاته خداوی الله ته سجده کوي. الله اکبر. وهم داخرون او دی عاجز کوونکی دي. ولله يسجد خاص الله ته سجده لګي ما فی السماوات هغه چې اسمانونو کې دي و ما فی الارض هغه چې زمکه کې دي من دابه زنده سر ساوالا والملائکه او فرښتې الله ته سجده لګي وهم لا یستكبرون او دی تکبر نه کوي دی غرور نه کوي. یخافون ربهم یریږي د خپل خدای نه من فوقهم دبرنا ويفعلون ما يؤمرون او دوی کوي هغه څه چې د سدوی ته حکم کیږي. دا قدرمندو درېم سجده رااله بیا رستو ماتم رایا ده کوي چې سجده وکړو ان شاء الله. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين ذم و ابطال الشرك و ترهیب عباد. دیزه کې الله د شرک ابطال ذکر کوي چې د شرک عقیده دا باطل عقیده دا بدرنګ عقیده دا خراب عمل دی او بندگان الله یری د شرک نام. وقال الله او ویل دی الله پاک لا تتخذوا الهين اثنين منی سی خدایان دعا انما خبر دا دبلن دا هوا دا الله الہ معبود دے واحد اکیو دا بندگی لائق صرف یو اللہ دے. فَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ اللہ وَإِنْهُمَا نَوْ يَرِيگئی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ خاص دا اللہ دی آغا سچ آسمانونو کی دی سرد آسمانونو والارد آغا سچ ازمکا کی دی سرد ازمکی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا او خاص دا اللہ دا بندگی ہمیشہ بندگی و عبادت خاص اللہ لدے ہمیشہ ہمیشہ. افغیر الله تتقون انو سوا د الله نه د بل چانه تاسو یریږئ. وما بكم من نعمت فمن الله دا سچ کم دا او هغه سچ پتا سو باندې د نعمت نه فمن الله دا د الله تر طرف نه دی. الله وی دا تاسو سره چې کوم نعمتونه دي دا زما د طرف نه دي. ثم اذا مسكم الضر بیا چې کله راشي پتا سو باندې تکلیف فالیه تجارون نو ام دی الله پاک طرف تاسو چغي وهاي بیا فریاد کوئ. ثم اذا كشف الضر عنكم چې کله لري کی تاسو نه تکلیف اذا فريق منكم نو بیا په دغه وخت کې وړل تاسو نه به ربهم یشرکون خپل رب سره غیر الله نور سيزونه بیا شریکان کوي. خکړه الله دې دې بیا وی زما د لاس کې چې بادو خپکه می بادو نو داد بادو بابا وستي دي اسه غلطه خبره کوي مړه. لیکفروا بما آتیناهم دې د پاره چې دی انکارو کې دا غسنه چې مونږ دی تور کړی دي فتمتعون تاسو مزي والو زوی خیر دی د دې دنیا د دې سيزونو نه خواندونه والی فسوف تعلمون زر دې چې تاسو پته ولګي. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا او دی ګرځي دا غسد پاره چې دی ته پته نشته دی یو حساب مما رزقناهم دا هغه روزنه چې کوم مونږ دی لور کړی دا تالله قسم بالله لا تسالون خامخاب پختنه کیږي تاسو نه عما کنتم تفترون دا سبب بارک چې وای تاسو چې د ځانم بهتان او تور تړل دروغم د ځانه جوړول. ويجعلون لله البنات مشرکان جوړي الله پاک لوريانی مشرکان وی دا فرښتې د الله لوريانی دي نعوذ بالله. مسلمان ته بس جواب کې قران ته جواب خي چې د مشرک د چپ کېدو نه وړاندې به ورته سبحان پاک دې الله د دینا الله د لور زوینه پاک دې پاک. ولهم ما یشتهون او پخپل خو د خپل ځان د پاره هغه ثابتې چې کوم زړه غواړي پخپل زړه زامنان غواړي نران او الله د پاره اولاد ثابتې غم زنانه اولاد ولا ثابتې شرم ولن وردي. الله وی دا پخپل خدا سیدی دا بشر احدهم د مشرکانو کې چې کله یو مشرک تزیر ورکړل شي بل انسا داینه ول راشي ورته مبارک شسید صاحب لور دې شوی دا ظل وجهه نو ګرځي دې شید د مخ ټول ورځ مسودن تک تور د خفغان نه مخ توري او هو کظیم او د پزړه زړه کې خپل زړه خوري د غصې نه چې زما د لور ولې وشو. هغه تاسو مخ کې سپارو کې ویلي دي چې د مشرکانو بلونه شوي هغه به ژوندې خخولي
یتوارا من القول پټ بغرزي دو ټول ورځ د قومنا من سوء ما بشر به دا هغه بدینا د کمی بدی زیره چې د تور ورکړل شوی دی دا لوري ولې وشو نزان سره لګیا دی ایمسکه علی هون چې وی ساتم ژوند سره د ذلت ام یدسه فی التراب یہ خخ کی ویټم بی په خاورو کې الا سا ما يحكمون ورا ډیر بد فیصله دا چې کوم دوی کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة اشتداغ خلق لا چې ایمان نه لري په آخرت باندې مثل السوء مثال بد ولله المثل الاعلى او خاص الله لدی مثال اعلى وهو العزیز الحکیم او خاص الله د پاره دی مثال اعلى شان اعلى وهو العزیز الحکیم امد الله پاک زور ور لوی حکمتونو والا دی ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم امحال ظالمین تا وقت موعود الله تر مقرر وخت پورې ظالمانو لا مهلت ورکي پړې ورپسې سسکړي بیا ظالم پزان پوي نشي هغه وي چې ګنې مان خدای خوشاله دي ز ظلمونم کوما او مات الله سنوي نه چې کله د نیو وخراشي نو ان بطش ربک لشدید صادر رب نیول بیا ډیر سخت دي ولو یؤاخذ الله الناس کچری را نیول الله پاک خلق بظلمهم په خپل بے انصافه باندې په خپل ظلمونو ما ترک علیها من دابه نو نبه پرې په مقدس مکه باندې هیڅ یو تلون کې ولکن یؤخرهم لیکن الله ډیل ور کوي دي ته علاج مسمى تر یو وخت مقرره پوري فاذا جاء اجلهم پس کله چې راشد دی هغه مقرر وخت لا یستاخرون ساعه نو دین رستو کیږي داغه نه یو غړې ولا یستقدمون ان را مخ کیږي مطلب خپل فکس ټیم باندې بیا په دی خپل جل لازم ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون او غرزي ظالمان لله الله د پاره ما يكرهون هغه سوچ بخپل بد غني یعنی د الله د پاره زنانه اولاد ثابته خپل د دین دا بد غني وتصف السنتهم الكذب او بیانې د دې زبانونه دروغ ان لهم الحسنى چشته د دوی د پاره خېګړه کای بد او وای چې مونږ به جنت ته ځو دروغ وی الله وی لا جرم حق خبره دا خبره ثابته ده په خپل ان لهم النار چې بهشک د دې د پاره دوزخ دی وانهم مفرطون او دا چې دی زیاته ولیکيږي یعنی رو دی کفر او شرک کوي روان دي د دوزخ په طرف روان دي خودي تلاپته نشته دی رو ورزیاتیږي ورنزدیکی الله لقد ارسلنا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځکه الله پاک خپل پیغمبر له تسلی او ډاډګیرنه ورکړي تالله قسم بالله لقد ارسلنا الى امم تحقیق سره لګلی د مونږ ډیرو فرقو ته ډیرو امتونو ته من قبل کلتا نوړاندې فزین لهم الشیطان اعمالهم نو خستک واغی ته شیطان داغي عمل فهو وليهم نو شیطان د دې مرګره شو اليوم ننرز ولهم عذاب الیم او د دې د پاره عذاب درد ورت کوونکې دي وما انزلنا عليك الكتاب او ندر علی گله مون پتا باندې کتاب قران الا لتبینا مگر دې د پاره چې ته خواضح بیان کې لهم دیتا الذي اغسز اختلافو فيه چې پکم کې دی جګړه کوي وهدن او دا قران هدایت ته سملا رخی ورحمتن او رحمت ته لقوم یؤمنون خو قوم د پاره چې هغه په یقین کوي کنه ایمان پلري والله انزل من السماء بل تبیا د توحید عقیده الله ذکر کوي خو په دې په ضمن کې الله غي نعمت ذکر کوي چې په انسانانو یې کړی دي زمون منعم حقيقي الله دی والله انزل من السماء ماء الله را لګلی د اسمان نو باران فاحيا به الارض نور ژوندې کا شنکا الله پاک په دې وبو د باران سره زمکه بعد موت یا رسول دو چوالینا ان فی ذلک لآیه بشکشتر پدې کې نخد قدرت د الله نخد وحدانیت د الله لقوم يسمعون خلق له چاغي وق دی او اوري وان لكم فی الانعام لعبرة یقینا استد استاسو د پاره پډنګرو کې خامخا د سوچ سامان عبرت
نسقیکم الله وی اغدا چې مونږ پتا سبحان دې سکو مما د هغه سنا فی بطونه چې د ډنګرو په ګیډه کې دي من بین فرسن او ما بین د سوټو او خاشنو کې و دمن او په ما بین د ویني کې لبنان خالصا سکو مونږ پتا سبحان دې انسانانو په خالص سوترا سائغا خوشگوار للشاربین سکن کلا. الله د خپل قدرت یو نه همغه او تاسو ته هي هغه قسم په دې باندې پويږي چې چرته د سکول مدرسې او د یونیورسيټي او د کالج په شابه نیمني تیر شوم په پويږي ان پړ انسان چې ټول عمر د ډنګرو ساتلو کاری خو کده سوچ کوي الله دې به الله پی جنې دا پېچ د واخسته د ساروینا نو دې ته سوچو کې چې الله ستاسو قدرت نظر د دې ساروی په خېټه کې خصوصي پرتی دي د دې ساروی پر اګونو کې خو وینا ده الله نور کې د ویني رنگ شتا نور کې د خاشنو بوین شتا نه د خاشنو د ډوزو ور کې شتا خالص صفا خپل غذا الله تیار کړه دا چاوک یو الله. ومن ثمرات النخيل او د میوه د کجورنا ول اعناب او د میوه د انګورنا تتخذون منه سکرا جوړوي تاسو د دینه نشا ورزقا حسنا او روزي خیستا. دا آیت مکه کې د شراب او د حرمت د نزول نه وړاندې دا آیت نازل شوه. دې کې یو لطیف او یو باریک اشاره ده د خبره ته چې شراب چې د دې آیت د نزول په وخت کې لا حرام شوی نو اشاره ده چې کوم شی رستو وخت کې چې کوم شی نشي والا دی ورستو وخت کې حرامېدو والا دی دې ته پاکیزه روزي نه وي نشه چې دا پاکیزه روزي نه ده. ان فی ذلک لآیه یقینا اشتد پدې کې خامخا نخد قدرت د الله نخد یو والد وحدانیت د الله لقوم یعقلون خلق چې د هغه خلقو د پاره چې عقل نکار اخلي. واوحى ربک الی النحل دا کوم سورۃ ده سورۃ النحل موچه والا سورۃ د شاتو د موچه سورۃ دا د شاتو د موچه بیان ورکرالو د دې وجنا د دې ټول سورۃ نوم تسمیه الکل باسم الجزء د قاعده د لاندې الله پاک د ټول سورۃ نوم سورۃ النحل هي دی. واوحى ربک الی النحل او حکم کړی د ستاره به موچه ته د شاتو موچه ته ان اتخذی چې ته جوړوا من الجبال بیوتن فغرونو کې خپل غبین خپل کور ومن الشجر او پونو کې خپل غبینه چوا ومما یعرشون او په هغه ځایونو کې چې داخله کې کچا سفرګي جوړي سفر دالانګي. ثم کلی من کل ثمرات الله بیا د شات مچته حکم کو چې ته خورا هر قسم میوه رسونه راسکا فصل کی سبول رب کی ذلولا او بیا ته چلا پلارو د رب خپل باندې صفا واضح لاري دي د شاتو د موچه چې کوم لار ده کنه هغه په هوا کې ده هغه کې بریکر او رکاوټ او شنبات او سربات نشته هم یخرج من بطونها راوزی د دې د ګیډو نام شرابن د سکلو سیزو ډرینکیبل شرابن سکلو والا شیز مختلفون الوانه چې مختلف دي رنگونه داغي کله شات سپینی کله سره او کله زیړ رنگ کی دا د موسمونو د اختلاف په وجه یا د غذاګانو د اختلاف په وجه یا د شاتو د مچو د عمرونو د اختلاف په وجه باندې داسې کی. فيه شفاء للناس الله پاک فرمای پشاتو کی شفا د خلکو د پاره پشاتو کی شفا شته دي خو چې شاتی هم اسنه چې سکو د چینه ګړبین او وایو چې دی کې به شفای ارورو مرض نورم سیوا کوي په شرط د دې چې شاهدین ایو سړی دکاندار لاړو مو خو شاتو تشات وایو کنه شات خو پاربه کې چیلې ته وي بهرحال یو سړی لاړو دکاندار ته وی شاهد راکا شاهد اور دوی رو روی به خودم رټینګ بني. ان فی ذلک لآیه بشک اشتر پدې کې خامخا نخد عبرت د نخد عبرت نخد قدرت د الله نخد وحدانیت د الله لقوم یتفکرون خلق لچاغي جوور سوچ کئ. والله خلقکم الله پیدا کئ تاسو مونږ چا پیدا کړیو الله
د نشت کوي الله پاک ثم يتوفاکم بیا هم دغه الله پاک تاسو له مرګ درکې مرګ ته تیاری کوي ها مرګ یقیني دی څنګه چې زموږ پیدایش یقیني دی پروف شوی دی ومنکم من يرد او باز لتا سنا غدي چې رسول کیږي با الى ارذل العمر هغه نکم عمر تا اده ټولو نه پریوته عمر د 120 سال د 100 سال چکړب کړوب شي او لا وله چې په داسې بچو وړي چې هغه دی اولډ پیپل هاوس ته لیږي بیا بس کی لکای لا علم بعد علم شهاده د پارا چې دی بوډا بابا ته پتهونه لګي رسو د معلوماتو نه هیڅ سیزه پجون باندې د خسته معلومات ور سره پی ایچ ډی او ډاکټر او چې بوډا شوی دی دا پتم ورته نشته چې زه دی وخت سره کور کې ناشته مکوجره کې ناشته خور ته دا پتم ني ان الله علیم قدیر بشک الله پاک خبردار دی قدرت والا دی والله فضل بعضکم الله پاک بڑای ور کړی دا بازی تاسو کې بعضی کس تعالی بعضن په بعضی باندې فر رزق پروزه کې الله پاک د چا روزي د بل نه خکړی دا زیاته کړی دا ډیر کړی دا فرق چا ساتلې دی الله فما الذين فضلوا براد رزقهم پس ندی هغه کسان چې ایت فضیلت ملو دي براد دی رسون کې رزقهم روزي د دوی علامه ملکت ایمانهم هغه مملوک غلامانو تا چې د کوم د دوی خلاصونه مالکان دي فهم فيه سوا چې دی شي په دغه مال کې بیا برابرم اف بنعمت الله یجحدون آیا د نعمت د الله نه دوی انکار کوي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله پیدا کستاسو د فائدې د پارستاسو د زانونو ناستاسو د قسم نازواجن بی بیانیم څنګه چې تاسو انسانان یې دا شان د تاسو بی بیانیم انسانانی دي څنګه چې تاسو دوه غونه دي دا تاسو د بی بیانم دوه غونه یو پوزه یو خله دوه سترګي یو سر دوه لاسونه دوه خپې تړ دړ بدن جسم تاسو نه دی الله وایي کلا انسان و خزه پیره و نو بیا بسنګا چلو پټونه بو وجعل لكم من ازواجكم او الله درکړي دي تاسو لستاسو د بیبیانو نا بنینا زامنان وحفادتنا او د زامنان نوسی ورته پښتو کې وایو پوته ورزقکم من الطيبات او درکړي دي الله پاک تاسو لا ستر سيزونه خوراک د پاره ګورې قدرمند چې کلا ماشوم د مور په ګډه کې د چې کلا ورکه سا پیدا شیدت د خوراک اجتیم الله دل په خلا باندې هغه خوراک نه ورکي چې کوم دل پکار دی د مور په بدن کې چې کوم وینه جمع شوی دا د ماهواره نو هغه دته د ډریپ په شکل کې په نوم باندې الله چړاو کې او د ډریپونه لګیدلی وي د وینې او بندا سبابت د دنیا ګډه تلار شي ستا په وخت کې با زما کلمه ویل کېږي بانګ به ویل کېږي الله اکبر په غز وخت کې به د زما د لوی اعلان کېږي قامت به کېږي الله اکبر قد قامت الصلاه منز قائم شو منز به کې چرالوي شي خیری ها او کلمه په بیا ویل کېږي پهلنه خبر لا اله الا الله محمد رسول الله به ورته وې د چا ماشوم چړم باندې ټکه خبره چې کله زده کا ير داخله توجه سره ووري او هم درته وې د کوم مسلمان مور پلار بچي چې کله خبره زده کوي حدیث شریف کې دي او ډمبنه خبره ده لا اله الا الله محمد رسول الله وی یا بسم الله وی یا وی الله د مور پلار او د سرپرستانو د ټولو تر دغه وخت چې څومره ګناهونه هغه ورته الله وبخي کنزل ورته خودل پکار دي ک کلمه استاد خپل سوچو کین نو بیا چې کله د دنیا ګیډي ترالی ما خودلا د مور په ګیډه کې خلا د حرامو نه بچ کړي وزکه چې توا په زمانہ ماخلی او انسان دا پتا څه چلو شو چې تکله ته دنیا ګیډي ترال نو دا تا د خپل پاکه خلا په حرامو باندې ګندک الله دې د حرامو نظم آل اولاد مونږ په خپل بچو ساتي نو ورزقکم من الطيبات الله درکتا سلارو ستر روزي افبل باطل یؤمنون آیا په دروغ خبرو باندې دوی ایمان لري دروغ خبري منی دوی او بنعمت الله هم یکفرون او د الله د فضل نه دوی انکار کوي د الله فضل نه مني ويعبدون من دون الله او دی بندگی کوي سوا د الله نه ما دا غسزونو دا بوتان لا یملک لهم چې هغه مختار نه دي اختیارمن نه دي د دوی د پاره رزق اند روزه من السماء نه د اسمان نه ولار دیونه د زمکه نه شای انذرهم هیڅ هم
ولا یستطيعون او ناغي د دې قدرت لري فلا تضربوا لله الامثال نو مچسپا نو په الله پاک باندې مثالونه ان الله يعلم وانتم لا تعلمون بشک الله پوي دی تاسو نه پويږئ ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله پاک یو مثال عبدن یو بنده دی یو غلام دی مملوکن پر دې مال دی لا يقدر على شيء هیڅ قدرت نه لري په هیڅ چیز باندې ومن رزقناه او هغه څوک چې روزي ولا ور کړی د مونږه مننا د خپل طرف نه رزقا حسنا روزي خیستا فهو ينفق منه ناغه خرج کوي د دې نه سرا په پټا او جهرا او ښکارا هل يستوون ايدا دواړه برابر کې دي کسو کوئی چې دواړه برابر دي ته ورته ته نه برابر ها الحمدلله ټول تعریفونه خاص دی الله لا بل اکثرهم لا يعلمون ډېر خلک پويږي نه نو وضرب الله مثلا خود له دی الله پاک یو مثال رجلین دو کسان دي دو سړي دي احدهما ابکم یو ګونګې دي خدا سي ګونګې دي چې وګونه امکار نه کوي د چا اوریم نه لا يقدر على شيء قادر نه دی په هیڅ باندې اس نشي کوله وهو کل على مولاه دی په خپل صاحب او په خپل مالک باندې بوج دی پیټه دی اينما يوجهه چې چرته هم دا مالک استیلایات بخیر چرته هم د لاسه کار نه کیږي خیر نه وروړي بس کار را نه هل يستوي هو ايده برابر دی ومن يأمر بالعدل واغسوک چې هغه خلکو ته خیر انصاف کار او هو على صراط مستقيم وغد پسید لار باندې دا من یامر بالعدل وهو على صراط مستقیم دین پیغمبر علیہ السلام مراد دین او دا اب کم لا يقدر على شيء د دین مراد دغه مشرک مراد دی نو مشرک او پیغمبر علیہ السلام برابر کې دی شي اچریمنا کدی خبره کوم چاوول چاو برابر دي ته ورته ستا دماغ نه دی برابر خی علاج کا مینټل هسپتال کې ولله غیب السماوات والارض خاص د الله دی پټ رازونه د اسمان خاص الله لره دي پټ رازونه د اسمانونو ولار د ځمکې و ما امر الساعه او نه د کار د قیامت الا کلم حل بصر مگر دسترګو رب ته دا قیامت به دسترګو پر رب کې راځي او هو اقرب یاد دینم زیات نږدې دي ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک په هر څه باندې قدرت لرونکی دی والله اخرجکم او الله پاک راو استی تاسو من بطون امهاتکم تخپل میان دو د ګېډو نا لا تعلمون شيئا په هیڅ نه پوهیدئ کنا هغه وخرا سم تعلیم یافتو وجعل لكم السمع الله درک تاسو لغوګنا ولا ابصار او سترګي ولا افئده او زړه لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وکئ چې تاسو د الله احسان ومنئ دومره لاک لاک نعمتونه دل درکړي دي علم يروا د خلق ندی کتلی لطائر الوتن کی مارغتا مسخرات فی جو السماء چې د الله حکم سره اویزان د دې تړلې شوی دي په هوا د اسمان کې ما یمسکهن الا الله دوی نه دی سار کړی درا غرزیدو نا مگر الله دا مارغان چې زمکه لنه راځي او را غرزی کې نه دا چاري سار کړی دي قران وی الله ان فی ذلک الآیات یقینا اشتر پدې کې ډېر نه خدای الله د قدرت ډېر نه خدای الله د وحدانیت لقوم یؤمنون خلق له یقین کوي والله جعل لكم من بيوتكم الله جوړ کتا سود پاراستا سکورنا سکنن د آرام زی دوسیدو زی وجعل لكم من جلود الانعام او درک الله پاک تاسو لا د سرمنو د ډنګرو نا بيوتن ډيري اخیمیم جوړی کې د سرمنو د سارو د سرمنو نا یو پوخ کور دی چې کم کې اوسېږي او یو چې کله په سفر باندې زین را بنديږي او کلاویږي اسانه سره خیمه تستخفونها یوم ظعنکم اسانه سره سپکو چتوي تاسو دا اورز د سفر بل باندې و یوم اقامتکم او اورز د ساره دوست تاسو ومن اسوافها او د ګډو د وړې ناو او بارها او د خانو د وړې ناو شعارها او د ګډو چیلو د وختو نتاسو جوړوي اساسا سامانونه اسباب ډیر جوړوي ومتاعا الى حين او د استعمال سيزونه تر یو وخت مقرره پوري والله جعل لكم الله جوړ کستا سو فائدې د پاره مما دا غسنه خلقا چې جوړ کړی دی الله پاک ظلالن سورې
وجعل لكم من الجبال او الله پاک جوړ کستا سو د پارا غرونا اکنانن د پټېدو زینا وجعل لكم سرابیلا والله پاک جوړی کی تاسو له کورتی قمیصونه کورته مونږ او تاسو اچولې د دا صد پاره درادی چې قران نه تاسو کو چې دا کورته صد پاره تقیکم الحر دا تاسو بچکی د ګرمه د تاونا قران په عربو کې نازل دو عربو کې موسم ګرم دی نو الته د ګرم موسم مناسبت سره ویلو چې دا قمیص تاسو د تاونا بچکی کني چې کوم علاقو کې یخنی دا نو الته دا قمیص سره د یخنه نه بچکی دا هغه کس دماغ وهل شوی دی چې هغه د قمیص لستونی کټ کم لاس بین ورونو ته تور بشي او یې ورته د هغه مچردانه والا جاله نه دا ورته چولې دا یو علاقه وا الته کې بزنانو مخ نه پټولو خپې به نه پټولې او لاسونو ته به لستونی نه چول دا یو ما شیخ خدای راولې ګلو د تشکیل ولاو کو دی خو هغه ته ډینګي به ولوس خورک دی خدام نو هغه علاقه کې بیا ریپورت مخه ترالو چې څومره زنانه د کور نروزی په ګړنګ وړي کې خپل ته جرابې چولی پسخه په شکل کې او لاسونو ته دستانی مو سچولی دی او مخ ته د غم راز وړاند کړي ماشاءالله مولیانو نشو په ستر کول ډینګي ماما په ستر کې وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر الله جوړ کړی دي تاسو د پاره کورتی چې تاسو بچ کی د تاونا وسرابيل او نور خاص کورتی دي د جنگ زغری ورته وي تقيكم باسكم بچ کی تاسو د لړای نه کذالک یتم نعمته د شان پر کوي الله خپل احسان علیکم پتا سبحان لعلکم تسلمون دي د پاره چې تاسو د خدای حکم منئ سلندر شي ورته فین تولوا کچریدی مخواړولو فینما علیک البلاغ المبین نو بشک محبوب پیغمبره ستا په ذمہ باندې رسول دي صفا صفا واضح واضح یعرفون نعمت الله دی پی جن نعمت د الله ثم ينکرونها بیا تن منکران کیږي واکثرهم الکافرون او اکثر پدی کی ناشکر دین و یوم نبعثو وعید کفار بر کفر کافرانو ته د خپل کفر په وجبان دی الله دمکی اوري چې کفر نه منع شي گینی و یوم نبعث من کل امه شهیدا حکم اور راپور تبکو موږ د هر فرقین یو غوا داغي حالات خودن کې ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به حکم اجازت نه ملاويږي هغه خلکو ته چې کفر کړي دی ولا هم یستعتبون او نه هغه چاته چې هغه توبه او نه به د دوی نه توبه قبليږي بیا ولا هم یستعتبون د دې عذر بم نه قبليږي بیا که عذر کوي و اذا را د عذر رزنن ده دا نننه ورځ مون سره د عذر دا سبا پته نه لګي چې سبا نه ورځ زما لاس تبا راشي او کرانه شي روزه په خلای ډیر مبارک ځکه اراده چې خدای ته عذر کو چې الله زمون تیر شوی جون ټول ګناهونه مون ته معاف کا الله اوس عذر قبلای و اذا را الذين ظلموا العذاب چې کلو ګوري هغه کسان چې هغه ظلم کړي دي سو ګوري عذاب ګوري فلا يخفف عنهم نبس پکیږي د دین ولا هم ينظرون نبدي تډیل ورکول کیږي و اذا را الذين اشركوا چې کلو ګوري هغه کسان چې شرک کړي دي شرکاهم چې کله خپل معبودان ګوري قالوا ندي بو ربنا ای زموږ خدای هؤلاء شرکاونا دا دي زموږ معبودان الذين كنا ندعو کم چې موږ را بلل په دنیا کې من دونک استانه سیوا فالقوا اليهم القول نو دغه وخت کې دی به ورغورځي اغوی ته یو خبره انکم لکاذبون چې یقینا تاسو دروغجن یې دا بوتان ورته خدای گویا کی دروغجن تاسو زموږ عبادت کله کړې دي مونږ خدای خبرم نه یو والقوا الى الله یومئذ السلام پدغه ورځ بدی پیش کې الله پاک تعجزی وضل عنهم ما كانوا يفترون اورک بشید دین هغه دروغ چې کوم دی په دنیا کې د ځان جوړول الذين كفروا کسان چې کفر کړي دي وصدوا عن سبيل الله یو خلق منع کول د الله دلارینا زدناهم عذاب زیاد بکومږي عذاب فوق العذاب د پاسه د عذاب بما كانوا يفسدون بدل دا غس کی چودي چې دی بشرارت کولو دنیا کې فساد به کولم و یوم نبعث فی کل امه شهیدا
دلته وعید ذکر کیږي متضمن رسالت و فضل قرآن. کافر ته وعید دی خود دې په زمن کې د پیغمبریم بیانېږي او د قرآن فضیلت هم بیانېږي. و یوم نبعث فی کل امة شهیدا، پکم ورځ راپور تبکم په هر امت کې یو گواه، یو حالات بیانون کې علیهم پدی باندې من انفسهم د دوینا، وجئنا بک شهیدا او را بول مونږ ته محبوب پیغمبر گواه، علی هؤلاء پد خپل امتیانو باندې، ونزلنا علیک الکتاب نازل کړي دې مونږ پتا باندې کتاب قرآن مجید تبیانا وضاحت ته لكل شيء د هر چیز، وهدن او هدایت ته، ورحمتا او رحمت ته، وبشرا للمسلمین او خوشخبری د مسلمانانو لا حکم منون کولا. ان الله یامر بالعدل، بشک الله حکم کوي د انصاف او احسان او د خیګړي، و ایتاء ذل قربا او د ورکړي خپل رشتہ دارانو ته، رشتہ دارانو له ورکړه کې الله مستقل حکم کړي دی. وینها عن الفحشاء، نه جی مونږ پښتانه یو مونږ هغه رشتہ دارانو له ورکوريږي چې مونږ له واده کې وريږي رسول چې مونږ له روان استای کنه خدا کې ول ور واسطه، دا خو عدل بدل دی، دا خو ډنګرو کې مشته دی. امام غزالی رحمه الله زمړه خبر وکړي بیا. وینها عن الفحشاء، منکه الله پاک د بے حیاینا، والمنکر او د نامعقول کار نه، د خلاف عقل او خلاف شرع نه، والبغي او د سرکشینا. یعظکم، الله پاک تاسو پوي وعظ در تکي، وعظ خبره ته وای چې د سړی اوریدو سره زړه نرم شي، لعلکم تذکرون، دې د پاره چې تاسو یاد ساتئ نصیحت قبول کړئ. واوفوا بعهد الله، امر بإيفاء عهد. دلته قرآن مجید کې د وعده د لوز د زبان چې چا سره کې هغه پورا کې الله وایي. واوفوا بعهد الله، او پورا کوي وعده د الله، اذا عاهدتم چې کله تاسو خپل مابین کې وعده وکړي. ولا تنقضوا الايمان، مما توي قسمون بعد توکیدها، رسد محکم کول د قسمونو نه، چې کله قسم کې قسم بنه ماته. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، او تحقیق سره ګرځول دې تاسو الله پاک په خپل ځانونو باندې ضامن او ذمہوار. ان الله يعلم، بشک الله پاک ته معلوم دي ما تفعلون، هغه چې تاسو کوي. ولا تكونوا، الله يوم کېږي پشان کلتی دا غخزي لیونه خزوا نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اغیب اوشلو لاخ بل رسه پس د زیات مهنت نه، د مهنت مشقت نرستا، انکاسن ټوکړي ټوکړي. مونږ دا سوریدلې دي زمون په دې ځای کې خواغه وخت مونږ په خپل سترګو نه دی لیدلې، خو د مشرانو راته ویلي دي زنانو به کډه کوله، خو خبر کډه ست وای نو موریدلې وی جامه به جوړې دا چار رنگ ونه کتا سو چالي دلی د ټول شپه یو زنانه مهنت کو، یو تار به جوړ کو د پومبینا، او چې سحر به شبيه به ورته کینچی دا اونې و په منځ منځ به ټوکړي ټوکړي کو. یعنی مطلب دا هغه خپل مهنت به د خپل الله صلاو ک، الله وی دا سم کېږي خپل مهنت د خپل الله سم برباد وای. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، جوړوي تاسو خپل قسمونه ذریعہ د دخل اندازې خپل ما بین کې ان تکونا امتون چشی اوډلا هي اربع من امتن، اغا زیاته غالب د بل ډلینا. یعنی مطلب دا چې کله تا یو قبیله سره معاهده کړی، هغه سره حلیف ګرځیدلې، نو دی سره یې وخت پورې خلالچ کې چې بیا د دنه تکړه قبیله وګور، نو بیا د اغي حلیف ګرځیدي سره هغه قسم مات کې دا سه مکوا، لکه موجوده دور کې چې یورپی ممالک دا سه کوي. څوک چې د عالمی حالاتو نه خبر دی هغه ته پته ده، یورپی ملکونه دغه شانته کوي چې کم داسې زوروري هغه سره حلیف شي، چې کله ورته پته ولګي چې دنه حضور وو ته بیا بل سره حلیف شي، هغه سره قسم او معاهده ماته کی. انما یبلوکم الله به، الله پاک ازمای تاسو د دې سره، ولا یبینن لكم ولا یبینن لكم یوم القیامه، او خامخا ضرور بوازیه کې الله پاک تاسو په ورځ د قیامت باندې ما هغه خبره کنتم فيه تختلفون، پکمه خبره کې چې تاسو اختلاف کولو جګړې کولې، تاسو چې پکمه خبره کې اختلاف دلته اختلاف تاسو په دلایل باندې نه پیژندو، حالان کې په دلیل سره اختلاف حل دی، خو خیر دوټو الفاظو کې بام قیامت کې بیا پته ولګي. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، او کچره غوښته وی الله پاک کړي به تاسو یو امت دیو کلمې والا یو دین والا، ولکن یضل من یشاء، لیکن الله گمراه
کوي هغه څوک چې الله وغواړي ويهدي او پس عملار کوي الله پاک من هغه څوک یشاء چې الله وغواړي ولا تسالون خامخا ضرور پختنه بکیږي تاسو نه عما کنتم تعملون دا عمل مبارک کوم چې تاسو دنیا کې کولو ولا تتخذوا ايمانكم او من سيخ بل قسمون دخلا بينكم دوک خپل ما بین کې فتزل قدم بعد ثبوتها چې خوېږي قدم رسو د کلا کې دونا وتذوقوا السوء او چې وسکې تاسو سزا بما صددتم پاس پدې خبره باندې چې تاسو من کول خلقان سبیل الله د الله دلارینا ولکم عذاب عظیم واشتد تاسو د پار عذاب لوی ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما خلی په وعده د الله باندې قیمت لګ انما عند الله هو خير لكم بشک هغه چې الله سره دی هغه ثوابونه چې الله سره دی هغه ډیر بهتر دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری پويږئ ما عندكم ينفدوا چې تاسو سره دی دا به ختم شي و ما عند الله باق او چې الله سره دی دا نه ختمیدون کې دی باقی پاتې کېدون کې دی ولنجزين الذين صبروا او ضرور بدلا باور کومګه جزاء باور کو بدلا باور کومګه خلکو ته صبر کړي دي اجرهم داغي اجر به احسن ما كانوا يعملون په بدل دا خیسه عملونو کې چکم دی کولو من عمل صالحا من ذکر چاچو کو نیک عمل نارینه یو کزنانه هو مؤمن پدې شرط د ایمانداری فلنحيينه حیاتا طیبه نو د سره دوه وادي دي یو د دې دنیا یو د آخرت د دې دنیا دا چې خامخا مونږ بدل ورکو ژوند د زندگی به مونږ کو حیاتا طیبه پاکیزه زندگی د لایف سټایل او د ژوند ډېر پاکیزه ستره وي ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او خامخا ضرور بدله ورکو مونږ د بدله د دوی بدله مونږ دی ورکو بیا احسن ما كانوا يعملون په بدل دا غ بهترین عملونو کې چکم دوی کول فاذا قرات القرآن حفاظت از داعی اعمال شر الله وی چې کوم سيزونه ته شر ترابلین دا غین الله سره پناه وغواړم او شر ترابلون کې شی چې دغه شیطان دی فاذا قرات القرآن چې کله ته اراده وکړه د لوستلو د قرآن لوستل ویل اوریدل قرآن ته کې ناستل دا ډېر لوی د خیر والا عمل د سبا قیامت کې به پته ولګي او نیکانو ته په دې دنیا هم پته لګي نو دا خیر د شیطان په انسان نشي پرزو چې کله سو قرآن راخلی او اراده د تلاوت ورته کې قسم تلواسه او قسم وسوسه ورته راځي نو الله فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم پناونی صلی الله پاک سره د شیطان مردود نام انه ليس له سلطان الله فرمای بیشک شیطان لنشتره زور غلبه علی الذين امنوا ایمان والو باندې وعلى ربهم يتوکلون او په خلق باندې چې خاص په خپل رب باندې باور کوي انما سلطانه یقینا زور د شیطان رسی علی الذين باغچا باندې يتولونه چې څوک دوست جوړي والذین هم به مشرکون او دا کسانو باندې د شیطان غلبه رسی چې کوم کسان د الله پاک سره شریک جوړون کینی و اذا بدلنا آیه الله پاک فرمای چې کله مونږ بدل کو یو آیت مکان آیتن پزید بل آیت دا قرآن مجید کې نسخ راځي د یو آیت پزید باندې بل آیت راشي د یو حکم پزید باندې بل حکم راشي د دې داسې مثال قدرمندو دا نسخ چې په قرآن مجید کې کیږي یو تجربه کار ډاکټر دی معالج دی یو مریض ولا ورلو ډاکټر دی معالج ته پته ده چې د کې د دې بیماری کم جراثیم دي نو دلا سخت تیز انټي بایوټیک ورکول پکار دي 1000 ګرام والا نو هغه چې ولور کې 1000 ملي ګرام والا نو ورته وی دا یو هفته خو هفته پس بیا مال راش هغه چې هفته پس اوخري ټیسټونه وشي ډاکټر بیا ملازو کی تشخیصو کی ورته پته ولګي چې دا اوس د هغه جراثیم ختم شو نو بیا ولا لګ داسې لو ډوز والا کم ډوز والا دوايانې ولا ورکی د 1000 ګرام په ځای د 1000 ملي ګرام په ځای باندې ولا داسې 500 یا 250 والا ولا ورکی نو دالته یو مریض هم داسې نشي ویل چې هغه دوايانې ډاکټر ته په دې مخ ورولې چې خو د مخ کې نه به راته ویلو کنه نه دې په دې پوي دي چې دا تجربه کار دی زما د صحت زما د مرض ورته پته ده اول ما د پاره دغه دوی و اوس په دویمه مرحله کې دا دوی ده په دریمه مرحله کې بیا دا دوی ده نو دې سره بیا غ جراثیم مکمل ختم شي دغه شان الله جل جلاله ته پته ده چې زما بندگانو له کم وخت کې کم حکم مناسب دي ډېر حکمونه داسې دي چې اول یو شانتي بیا الله منسوخ کړي دي بل شان کړي دي لکه په خوا د کونډه زنانا فریضه او عدت چې هغه یو کال پورې بیا الله پاک هغه سلور میاشتې ولا سورځ کو
پخوا شراب حلالو بیا الله د مانځه وخت کې حرام ک پخوا د مانځه وخت نه علاوه په نور حالتونو کې شراب حلالو الله بیا د مانځه د حالت نه علاوه په نور حالتونو کې حرام ک وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً الله فرمایي چې کله موږ بدل کو یو آیت مکان آیتن په ځای د بل آیت والله عالم الله خپويږي بما ينزل باغ سچ کم سنازلای قالوا نوای مشرکان وای انما انت مفترین دا هوته د ځان جوړون کې چې دا د الله خبره ونه دا مخ کې یو شان ولې و دا برست بل شان ولې شو دا شبهه کافر د جوړ شوی دا قران نه مني وې دا تا د ځان جوړ کړي دي بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر خلق نه پويږي قلوا نزله روح القدس نازل کړي دي دا پاک فرښتي جبريل امين من ربک استاد رب د طرفنا بالحق په حق سره بلا شک بلا شبي يثبت الذين امنوا دي د پاره چکلک کې الله پاک په دې سره ایمان والا وهدن او هدایت او بشرا او خوشخبری د للمسلمین مسلمانانو ته ولقد نعلم وتاخي سره منتفت دارنهم يقولون چې یقینا تاسو به دا خبره کوي انما يعلمه بشر چې دی نبی له سلام ته دا قران یو بنی آدم خولې دی لسان الذي يلحدون اليه اعجمي عجب دا کس چې کوم طرف ته تاسو تعریض کوي اشاره کوي اعجمي دا جبا جمی دا وهذا لسان عربي او دا د قران جبا دا خو عربي دا مبين صفا واضحه ان الذين لا يؤمنون بآيات الله بشکا کسان چې ایمان نه لري په خبرو د الله باندې لا يهديهم الله نخي الله پاک دي تسملارا ولهم عذاب اليم وددي د پار عذاب د درد رسونکې انما يفتر الكذب یقینا د ځان دروغ جوړي الذين کسان لا يؤمنون چې ایمان نه لري بآيات الله په خبرو د الله باندې اولئک هم الكاذبون هم داخلكم دي دروغ جن دي ګاډریان دي من کفر بالله وعید مرتدین و استثناء مکرهین څه مطلب کوم خلق چې د اسلام نه مرتد شو هغه د پاره ډېر سخت دمکی الله د ذکر کوي استثناء د مکرهین کیږي چې پچا باندې جبر شو په زور یو سړی کافر کړل شناته نه مستثنا دي من کفر بالله څوک چې منکر شو الله نه من بعد ایمانه رسو د ایمان وروړلو الا من کرها مگر هغه څوک نه چې باغ زبردستی او شو او قلبه مطمئن او په زور کافر کړل شو غزړې مطمئنو بل ایمان په ایمان باندې نو د پاره دا سزا نه ده ولکن من شرح بالکفر ولیکن دا سزا دا چا د پاره ده چې په کولو ځل باندې کفر کو صدرن په کولو سینه باندې فعليهم غضب من الله بدی باندې غضب دی د الله ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب دی لوی ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا ډیر پامو کوي قدرمند زمو په معاشره کې مس کفریات ویل کیږي ها کفر نو وايي ګوره د الله په جناب کې اسمان تکنزلونه کوي قران ته پیغمبر ته دین ته اسلام ته ګری ته برقی ته پټکی ته جمعات ته مدرسې ته عالم ته طالب ته کنزل بده ردی نو وايي ډیر نازک وخت دی ځان بغیر کو ډوب کوي ګوره ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا دا په دی وجہ چې دوی خوښ کړي دي ژوند د دنیاوی علی الاخرت د اخرت په بدل کې وان الله لا يهدي القوم الكافرين او دا چې الله پاک سملار نه خي قوم کافرانو ته دا یو ضروری اعلان وره کچا د الله په حق لچر تسپک خبره کړي یا اسمان ته کنزل کړي یا قران ته یا پټکی ته یا برقی ته یا ګری ته یا جمعات ته یا پیغمبر ته یا عالم ته یا طالب ته یا قران مجید ته هغه د فورن عالم خپل مسله خپل حالت بیان کیو دی ګوري چې سره د کفر حالت نی چې صدر ول ایمان او نکاح تازه کی ګوري مال یو نوجوان رالو خپاو ویننه مور سره مخلا ویلا قران مجید ته ناس ته تلاوت کولو وی چې ډیر راته غوسه شو هغه قران مجید راواخست په اثر پی وشتموي ان لله و انا الیه راجعون پس پین سر دا مور خریس بناسپتی غوړی او دا فارمی چرګان دی حتی رسول زمونږ خو قوت برداشت ختم شو دا څنګه تا قران مجید ویلو استاو په قران مجید یقین نو د مخینه چې تا ویلو دا قران مجید ولې سخت سره بالغ دی چې ته په بلولیس دا خو چې د خطا نم د کوم مسلمان د لاس او ګرځي کې دومره خفای چې سي تیریږي نه تر څو پورې چې عالم ولا ډاډګری نو تسلی نی ورکړي چې خیر دی د خطا نو ګرځو د خپل زړه د تصفیه د خیر د پاره خیر دی د خپل پاکټ منی نه د خپل جیب خرج نه شه د الله لار کې صدقه که خیر دی چې زړه دی مطمئن شي هغه خفای دا څنګه کې دی شي
مړه خور کې گیریو داسې دور دی الله دې حفاظت وکړي اولئک الذین دا کسان دي طبع الله الله مهر لګولې دی علی قلوبهم د دې پزړونو باندې او سمعهم د دې په وګونو باندې او ابصارهم د دې په سترګو باندې واولئک هم الغافلون او دا خلق به هوش دي غافل دي لا جرمان فی الاخرته اخبل ظاهر را چې یقینا دا خلق په آخرت کې هم الخاسرون هم دي تاوانیان دي ثم ان ربک للذین هاجروا سقوط کفر باثر ایمان کفر ختمی کی خد ایمان اثر سرا ثم ان ربک بشک بیا استرب للذین خلق د پاره هاجروا چکور کله وطن پر خود الله رضا د پاره من بعد ما فتنو رستو د دین چې پدی باندې ازمیختونه شو مصیبتونه اوچت ک ثم جاهدوا بیا جهاد کو او صبروا او قائم پات شو ان ربک من بعدها بشک استرب د دې خبر نرستا لغفور خام خاډر زیات بار بار بخون کې رحیم نهایت مهربان دی یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها ذکر یوم جزا د بدلی یو رسته د قیامت ها تیارې ورته کوي یوم تاتی کل نفس بکمورت چراب شهر کس تجادل عن نفسها چې سوال جواب بکې د خپل ځان د طرفه وتوفى كل نفس نو پورا ملو شهر کس ما عملت جزاء ما عملت بدله دا غسس چې د کړي وهم لا یظلمون او پدی به ظلم نکېږي وضرب الله مثلا بعض آفات کفر در دنیا په دنیا کې بعض آفاتونه د کفر په وجه په کافر راځي خدای بیان نه وضرب الله مثلا خودله دی الله پاک یو مثال قريه یو کلیو کانت امنه ډیر چین او امن سره جون تیرول مطمئنه مطمئنو یاتیها رزقها دغه کلی والو تبروزی رات لذی رغدن فراخا من کل مکان اندهر زایا د انکم او د آمدنه ذریعہ ډیری وی فکفرت نو ناشکریو کا بیان18مئی د الله د نعمتونو فاذاقها الله نو الله ورسکول د کلی والو طالباس الجوعی جامد لوګي الله لوګ د دې سم جامه کا وربوري ورلی وکدا لوګا والخوف او د یری بما كانوا يصنعون په بدل دا غبد عملونو کې چې کوم دی کولم حکیم اختر رحمه الله شاه حکیم اختر رحمه الله یو واقع لیکلی دا دهلی کې یو کارخانه‌دار مخکې مم درته ویلو هغه په درستخان کې مدابه چا کو چا خصوص کې وپاتش ودا روټه نو دا به یو ډول غټر کې به لړک د نعمت ناشکری نه د پکار مونږ نن سبا الله ار سړي راکړي د په شکر نه پويګو حق خیری هغه لګه مودنه وته را چا غټول فیکټریانه کارخانه لاړ دړ شوي او په وګ باندې بیا بنیانونه چول او د دهلی په فټپات باندې ګرځېدو بنیانونه خرڅول بیا الله داسې بیا حالات بدلول شي ناشکریونه کوي قدر بندو ولقد جاءهم رسول منهم دا اوسم زمون پښمنی کې رو جماعت کې ډیر صفات شي مونږ نه کنه دا خو د ورځې زمونږه ارواح واري چې سګور په خیبر بازار کې سخانه کې چر روان په جسر باندې ټماټر مېدا کوي الکه دا خو کور کې کولې شي کنه خو د یو لس روپو عالم تورګه چې دی بسم مزه بیا داغه نمبر په درستخان کله راځي دا ټول بیا د متیازو مېنه کې توي کې دا سم کوي بیا وګوره ورپسې الکاری کوي نه ملاوي اوس تر باندې الله فراخي راوسته دا الله مثال بیان کونو ولقد جاءهم رسول منهم تحقیق سره راغله دي ته پیغمبر د دوی فکذبوه ناغدوی دروغجن غنل دي فاخذهم العذاب نو اون ول دی عذاب وهم ظالمون او دی ګناګارانو فکلوا الله پاک فرمای خوري مما رزقهم الله دا غسنه چې روزي درکړي د الله پاک تاسو له حلالا حلال طیبا پاک حلال هغه روزه ته وای چې هغه الله روا کړي او طیبا هغه ته وای چې هغه کې د غیر حق ني پردې حق ورکینی د پردي حق نزانو ساتي قدر مند ډېر خطرناک انجام دی ګوره واشکروا نعمت الله شکر کوي د الله د احسان ان کنتم یاه تعبدون کچره تاسو خاص د الله بندگی کوئ
انما حرم علیکم المیتۃ خبر دا د بلنه د حرام کړي دی الله پاک پتا سبحان مردار خوړل ودم او وینه بيدن کی ولحم الخنزير او غوخه د خنزیر د سور غوخه وما اوهل لغیر الله به او هغه چې نامه په واغستل شي د الله نه سوا د بلچا هغه ساروي چې د کاکا سه پنوم د بابا سه پنوم د اجمیانی کسه پنوم د بلچا پنوم د لوی ځوان پنوم باندې منل شو دا حرام شو حرام دا په قبرونو چې کومې ګړې پرتی دي مالګي پرتی دي یا کومې شکرانی په پرتی دا حرام فمن استر غیر باغن الله وی څوک چې مجبور شو د لوګینا او بس اوس مړکیږي د حرامو نه سوا بل څه نشته دي نو په دوه شرطونو سره د حرام خوړې شي غیر باغن دی به یو د مزي تلاش کوون کې بکینی ولا عادن او زیاتی کوون کې بنی بس په قدر د حاجت د مړ خرنا یو نیلاتی کا بیلول شي چې خپل صاحب او پای فإن الله غفور الرحیم بس بشک الله پاک ډیر زیات بار بار بخون کې نهایت مهربان دی ولا تقولوا موای لما تصف السنتکم اغه تا چې بیان یې تاسو جبي الکذب دروغ هذا حلال چې دا حلال دی وهذا حرام نو دا حرام دی لتفتروا علی الله الكذب چې او تړی تاسو په الله باندې د ځان دروغ الله وی دی آیت کې چې د ځان به یو حلال سیسته حرام نه وي او د ځان به یو حرام سیسته حلال نه وي ها دا مسله په زنانو کې ډیره ده گزارش ده چې احتیاط نکار واخلي هم پهله د عالم نه معلوماتو کې چې دا سیس حلال دی که حرام دی اسنه چې حلال ته حرام وي او حرام ته حلال وي دا سمرګریو راته ویل پنجاب کې پتن لګي کمزې کې یو اوټل دی نو الته کې یو مخصوصه غوخه دا او ډیره پګرانه بیا باندې ډیر په فرمایش باندې ملاویږي او هغه د سغوخه دا الله اکبر دا دومره جهلام دی نو ځان نه خبرو سارو کې کم په حلال سارو کې بعضی حصے حرامي دي دا وړو کې او د اسماتي زه چې دی دا الته کې تخیږي او خوري خلک خوري نو بس وکم ان الذين يفترون على الله الكذب خاص نو مرته خیره ان الذين يفترون على الله الكذب بشکا کسان چې د ځان دروغ تړي په الله باندې لا يفلحون دا کامیابې دي نشي چې څوک یو حرام شي ست حلال وای د په الله دروغ تړل چې یو حلال سیسته حرام وي او حرام ته حلال وي دا دواړه په الله دروغ تړل دي او دا سه خلک کامیابې دي نشي ورته وای متاع قلیل سامان د فائدې لګ ولهم عذاب علیم او د دې لپاره عذاب د دردناک وعلى الذين هادوا او پاکستان باندې چې يهوديان دي حرمنا حرام کړیو مونږه پاغي باندې ما قصصنا علیک هغه چې مونږ بیان کتا ته من قبل د وړاندې نه مخکې مونږ بیان کړیو کنه يهوديان باندې څه شی حرامو نو کی والا ساروي او چم وازدا او صرف هغه وازدا چې په کلمو باندې یا د ملا پتیر لګیدل واغه ولا رواوا او هغه د سپ وجه د دې د ظلمونو په وجه باندې الله په حرام کړیو وما ظلمناهم الله فرمای ظلم نه کړي مونږ په دوی باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی بخپل ځانونو بخپل ظلم کولو ثم ان ربك للذين بیا بشک خبر دادا چې رب ساده خلکو د پاره عامل السوا چې وی کبدی بجهالت نادانه سره ثم تابو بیا توبه وکم بعد ذلك د دین رستا یو سړی بد عمل کو د دې آیت عنوان د سقوط عمل سوء بتوبه توبه سره هر قسم بد عمل معاف کیږي قدرمندو توبه ډیر زبردست شی د الله په در کې الله دې موږ له د صحیح توبه توفیق راکړي او الله دې قبول کړي ثم ان ربک بیا بشک استعرب للذین خلقوا د پار عملوا السوء چې وی کبدی بجهالت نادانه تر ثم تابوا بیا توبه وکا من بعد ذلک دین رستواس له عمل درست کو نیک شو ان ربک بشک استعرب من بعد هذا دې خبر نرسل غفور خامخا ډیر زیات بار بار بخون کې رحیم النهایت مهربان ان ابراهیم کان امه قانتا تحقیق فضیلت ملت ابراهیمیہ دی آیت کې اوس فضیلت د ملت ابراهیمیہ بیانې برای ترغیب اتباع ملت محمدیہ د پاره د ترغیب د اتباع د ملت محمدیہ صلی الله علیه وسلم موافقه با او چې کوم موافق دی د ملت ابراهیمی سره ان ابراهیم کان امتن اصل کې وہ ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کان امتن لار جوړون کې سم لار باندې خلق چون کې
قانتا فرمان بردار لله د الله حنیفا لټول باطل نه یو حق تمایلا ولم یکن من المشرکین او نو ابراهیم علیہ السلام د شرک مارو نا شرک کون گنا شاکرا لانعمه حق منون کېو شکر کون کېو د الله د نعمتونو د الله د احسانات الله دې موږ هم شکر گزار جوړ کړي د الله د احسانات اجتباه الله پاک منتخب کړو وهداه او الله پاک ورته سملا الله پاک ورته هدایت کړو ویلا صراط مستقیم دلار سمین وآتیناه فی الدنیا حسنا الله فرمای ابراهیم علیہ السلام لمون ور کړو په دنیا کې خېګړه په دنیا کې کومه خېګړه و نبوت فراخی د روزی اولاد وجاهت مقبولیت عامه دا ټول دنونو والا به بل اتفاق تعظیم کولو دا د دنیا وانه فی الاخرته یقینا ابراهیم علیہ السلام په آخرت کې لمن الصالحین ها مخاد کامل و نیکانو نه د چاغ پیغمبران دي ثم اوحینا الیک بیا من وحی کتات محبوب پیغمبران ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا چته چلا په ملت په دین د ابراهیم علیہ السلام نا په ملت د ابراهیم علیہ السلام باندې حنیفا چې د ټول باطل نه یو حق تمایلو وما كان من المشرکین او نو ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو نام انما جعل السبت یقینا ګرځول شوی د هفته ورځ علی الذین خلق باندې اختلافو فی چې اختلاف پکې کړو وان ربک لا يحكم بینهم او یقینا ستا رب فیصلو کې د دې په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت عملی فیصله فيما كانوا فيه يختلفون با خبره کې چې ودی پکې چې اختلاف کولو ادعو الى سبيل ربك آداب تبلیغ احکام رخصت و عزیمت در انتقام د تبلیغ آداب الله خي چې بل د الله او د الله د رسول حکم رسې څنګه به رسې او د شانتي په بدل اخستو کې کله اجازت شته او کله عزیمت او کله رخصت ته ادعو الى سبيل ربك ربلا لار درف بلتا بالحکمت فخو خبر خودلو سرا کلکو خبر خودلو سرا محکم خبر خودلو سرا والموعظه الحسنه او خسته نصیحت سرا وجادلهم بالتي او بحثوکا د خلکو سره هغه طریقې سره یا احسن او چې هغه د ټولو نه موثر او بهتره طریقې د بحث ان ربک بشک استرب هو اعلم هم د الله پاک خپوي دی بمن ضل عن سبیله دا چانه چې څوک به بلار کیږي د الله د لارې نه او هو اعلم الله پاک ته معلوم دی بالمهتدین هغه خلک چې پس ملار دي و ان عاقبتم او کچریتا سو د خپل ظلم بدل علی فعاقبونهم اک قدر بدل والی بمثل ما عوقبتم به چې سمرت قدر تکلیف تاسو ته رسیدلې دي ولا ان صبرتم هو کچری بدلم وانه خستو صبر مکو له خیر للصابرین نو دا خامخه ډیر بهتر د صبرناکو د پاره واصبر او صبر کوا وما صبرک او نه دستا صبر الا بالله مگر د الله مدد سره دی ولا تحزن علیهم او غم کو په دی باندې ولا تک فی ضیق مما یمکرون او ته متانګیګا دا هغه سنه چې دا خلک کم مکرون او فریبونه کوي ان الله مع الذين اتقوا بشک الله پاک مرګره دے دا خلکو سره چاغي ځانو ساتلو د شرک نه د کفر نه د رسم او د رواج نه د بدعت نه والذین هم محسنون واکسان چې هم دی والذین هم محسنون واکسان چې دی نیکی کوون کې دي